شیطان زموږ د خطا ایستلو قسم کړی، خو څه چې شیطان ناراحته کوي هغه له ګناه څخه د یو ځوان توبه ده. د ځوان توبه ابلیس ته تر ټولو لویه چپلاخ او هغه ته توهین دی. که چیرې یو ځوان او پیغله توبه وباسي، ژوند به یې له خوشحالیو ډک وي، له زیاتو نعمتونو څخه به برخمن وي او نعمت به یې له برکته ډک وي، ځکه ځوان او پیغله د سپین ږیرو په پرتله د ګناه ډېر توان لري. ځوان باید له توبې وروسته نه یوازې د لمانځه پر وخت ښه واوسي، بلکې باید پر ټولو اسلامي احکامو ځان برابر کړي. زموږ د ټولنې اوسني ځوانان وګورئ، لمونځ کوي، روژه نیسي، خو په تجارت کې درواغ وایي. دی فکر کوي چې که د جنس په خرڅولو کې درواغ ونه وایي او ګټه زیاته پرې ونه کړي، زیات مال به نسي جمع. خو که خدای جل جلاله ته توبه وکاږي، نو که لږ شی هم خرڅ سي، حلال به وي، له برکت څخه به ډک او هوسا به وي. موږ له دې سره سره چې رزق ورکوونکی الله جل جلاله بولو، خو بیا هم سخت لالهانده یو، ان تر دې چې خپل خوراک او څښاک نارامه کوو، په خپلو اولادونه یې خورو، او تر دې چې نسل مو په ناروا خوراک ټولنې ته وړاندې کیږي. ای ځوانه، خپل مهربانه خدای ته توبه وکاږه. د هغه چا له حاله خبر سه چې له ګناهونو توبه نه کاږي، هغه څومره ناارامه وي، تر دې حده چې سکون په نشې ترلاسه کوي، خپل ژوند نور هم تباه کوي، بالاخره غافله او بې هوشه کیږي. ای مسلمان ځوانه، داسې کار مه کوه چې تا دایمي زندګي کړي. د تکبر له لیکې ووځه. د الله جل جلاله له هیبتونو ویره پکار ده. د خدای جل جلاله له قهره سره ټوکې او شوخي مه کوه. د خدای جل جلاله نصیحت مه مسخره کوه. هره خندا چې کوې ویې کړه، خو ګناه مه مسخره کوه. له دوژخ سره شوخي مه کوه. خدای جل جلاله رحیم او مهربانه دی، خپل توبهګاره بندگان یې خوښ دي. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله